ډېر ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ خوشحاله اوسئ او راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ او ښه ترې زده کړئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. بیا به هم خپل نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. اوس به یو نظر تیر درس ته واچوو. په تیر درس کې موږ تاسو د الف، ب، پ، ت، س، جیم، چ په اړه زده کړل. که د الف سره مد راشي آ تلفظ کی، بیا د ب سره د الف وصل کېدل، د پ سره د الف راتلل، د ت، س، جیم، چ سره د الف راتلل، لیکل، شکل او غږ مو زده کړ. د الف سره چې مد راشي آ تلفظ کی یو داس لیکل کی، د ب سره چې الف راشي با تلفظ کی یو داس لیکل کیږي، د پ سره چې الف راشي با تلفظ کی، د ت سره چې الف راشي تا، بیا سا، د س سره الف سا، د جیم سره الف جا، د چ سره الف چا. دا مو ټول زده کړل. هم یې لیکل زده کړئ، هم یې تلفظ زده کړئ. بیا وګورئ چې په نورو کلماتو کې څنګه د دغه نه کار اخیستل کیږي. د هغه مثالونه مې هم درکړل. خدای دې وکړي چې د تاسو ښه زده شوي وي. اوس به راشو خپل نوي درس ته. نوی درس هم څوم درس دی؟ څلورم درس دی. څلور په پښتو کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ. کارخانګي درکوم او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دې ته هم وګورئ او زده یې کړئ. اوس به وګورو چې نوی درس هم د څه په اړه دی. نوی درس ه د ه حرف دی. د ه د حرف سره چې الف راشي او بیا د خ د حرف سره چې الف راشي څنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. اوس به یې وګورو. د ه سره چې الف راشي لومړی باید ه ماته شي یا نیمه شي. وګورئ په دې چوکاټ کې ه نیمه شوه او پس د هغې نه الف ورسره راشي ها شي. د ها تلفظ کیږي او دغه رقم لیکل کیږي. لومړی نیمیږي لکه د نور حرفو په شان او بیا الف ورسره راځي او ها تلفظ کی ها. اوس به یو مثال درکړم. ها حالت. د حالت په اول کې ها راغلی. حالت یعنی هغه څوک ډیر خوشحاله دي او کله چې خفه یې هغه سور سټیکر دی او هغه آبي د خوب سټیکر دی، خوب ورغلی. اوس به ښې وګورو. کله چې د ښې سره الف راځي اول ماتېږي. دغه د چوکاټ دننه وګورئ ښې ماته شوې، دغه ګرد ځای ته غوڅ شوی او بیا الف ورسره چې راشي ګورئ چې څه رقم لیکل کیږي. د کیڼې خواته چپ لاس ته وګورئ خا. دا رقم لیکل کیږي او خا تلفظ کیږي. اوس به راشو وګورو چې خا ما په کوم لغت کې تاسو ته راوړي. خا خام. د خام په اول کې خا راغلی، میم ورسره راغلی، خام شوی. خام میوه. وګورئ په ونه کې شنه زردالو دي، خام دي. خام میوه څوک نه خوري. خا خام. خا خام. نور نو د کارخانګي وخت را ورسید. یوه صفحه به تاسو د ها نه، یوه صفحه به تاسو د خا کلمات او یوه صفحه به د څلور د عدد نه ولیکئ په خپلو کتابچو کې او ښه به یې تلفظ کړئ. نور نو که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه ووینئ. وخت مو پوره شو. د خدای په امان.